د پښتنو رواج لنډه او دردونکې کیسه، لیکواله ریحانه ماهره. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د پوهنتون په لومړۍ دوره کې راسره ملګرې شوه. نوې محصله وه، هدف یې یوازې ډاکټري و. تل به مو له یو بل سره په درسونو کې مرسته کوله. کله به چې پوهنتون کې لومړی سره مخامخ شو، دی به ماته او ما به دې ته سلام کوو. د یو بل خبرو ته به مو ډېر ارزښت ورکوو. کله به چې زه ټولګي ته تلم یا به له ټولګي بهر وتم، دا به سمه راپسې وه. څومره چې په ښایست کې ښایسته وه، هغومره په ښو اخلاقو سمبال وه. ما هم ورسره ښه اخلاق کول. ټولګیوال به مو راته حیران وو چې دا څنګه داسې یو بل ته نږدې دي، آیا څه خو به سره نه کېږي؟ همداسې مو ځانونه له یو بل سره عادت کړل. یوه ورځ چې زه پوهنتون ته تلم، راباندې ناوخته شوه. ټولګي ته ننوتلم، سلام مې وکړ. ګورم چې درس شروع شوی و. هر یو ټولګیوال خپل مخې ته کتاب نیولی و او د درس په ویلو اخته و. هغې ته مې وکتل، ګورم کتاب یې بند ده او زما په انتظار وه. غټې تورې سترګې ما ته نیولې وې. خواته ورغلم او ورته مې ویل، شبنم ولې ته درس نه وایې؟ زما له دې خبرې سره کتاب راواخیسته، په داسې حال کې چې سترګې ښکته نیولې وې. ورو یې وویل، ولې ناوخته راغلې؟ ما چې غوښتل خفه نه شي، ورته مې ویل، وبخه لږ څه کار مې و، ځکه راباندې ناوخته شوه. هره ورځ به مو له یو بل سره کیسې کولې. ژوند ښکلی و. زه په هغې ګرانه او هغه په ما ګرانه وه. نه مو غوښتل چې له یو بل نه جدا شو. زړه مې غوښتل چې راشه ورته ووایم چې مینه در سره لرم. لاړم او د هغې څنګ ته کېناستم. په ځیر ځیر مې ورته وکتل. سترګې په ورو ورپولې، ویې ویل، ولې داسې راته ګورې؟ په بیړه مې ورته وویل، راباندې ګرانه یې. ویې خندل او له ځایه پورته شوه. ټولګي ته لاړه. زه هم ورپسې ورغلم. له لاسه مې ونیوله، مخامخ ورته ودرېدم. ورته مې ویل، شبنم ووایه که نه، آیا ته له ما سره مینه لرې؟ ورو یې وویل، ساحله، که مې مینه در سره نه وای، بیا دې ژوند ته نه راتلم. زه در سره ډېره مینه لرم. ساحله وعده را سره وکړه، په ژوند به مې هېڅکله هم رانه نه جدا کېږي. د شبنم خبرې زما په زړه کې لارې جوړې کړې. ما ورته وویل، شبنم، زه به تا هېڅکله هم یوازې پرېنږدم. زه غواړم له تا سره واده وکړم. خو آیا ستا پلار به ومني چې تا ماته راکړي؟ هغې راته وویل، ولې نه، زما خوښ یې، یو ځل دې مور موږ کر راولېږه. ما ورته وویل، سمه ده، زه به مې خپله مور در ولېږم. سهار مې مور او خور د شبنم دوی کره لاړل. د شبنم مور د دوی په راتلو حیرانه وه. مور مې خبرې ورسره شروع کړې او ورته ویې ویل، خورې، موږ ستا د لور غوښتلو ته راغلي یو. غواړم چې له تاسو سره خپلوي وکړو. هغې وویل، لومړی باید ستاسو په هکله خبره شم، بیا به مې زه خاوند ته ووایم چې هغه څه وایي. مور مې ورته وویل، زوی مې طب وایي، کور مو شکر خپل ده، ښه درانه خلک یو، شکر پښتانه یو، هر ځای کې مو پوښتنه کولی شي. خاوند مې په یوه شرکت کې کار کوي. 2 مې زامن دي او 3 لورګانې. مشره یې دا ده. هغې ویل، بیګا ته به موږ مشوره وکړو. مور او خور مې ورسره خدای پاماني وکړه او خپل کور ته راغلي. زه ورته لکه ماشوم په انتظار کې ناست وم. په داسې حال کې چې مور ته مې لاس ورکړ او په بیړه مې ورته وویل، مورې څه یې ویل؟ هغې زما په سر لاس کش کړ او راته ویې ویل. هغې ویل چې زه به مې خاوند ته ووایم. زړه مې خفه شو. ومې ویل، خدای خبر هغه به یې ومني او که نه. د شپې 12 بجې وې، خوب نه راته او په خپل ځای کې پروت وم. په فکر کې مې د اوږد ژوند تصویر ته کتل. د خیالونو دنیا ته تللی وم. کله مې چې سترګې وغړېدې، ګورم چې سهار دی او زما د پوهنتون وخت و. په بیړه له ځایه پورته شوم. لاړم، مخ او لاسونه مې ومینځل، ځان مې تیار کړ او خپل کتابونه مې راواخیستل. له کوره چې وتلم، ذهن ته مې دا خبره راغله، آیا شبنم به راغلی وي؟ پلار به یې زموږ په اړه څه ویلي وي؟ په همدې سوچ کوم چې د پوهنتون مخې ته راورسېدم. ننوتلم، سترګې مې په شبنم ولګېدې. د ټولګي مخې ته په چوکۍ کې ناسته وه. زړه ته مې خوښي راغله. خپه معلومېده، د پخوا په څېر نه وه. په چټکو ګامونو یې څنګ ته ورغلم. سلام مې وکړ او د صحت پوښتنه مې ترې وکړه. هغې په ناز زړه وویل، مننه، ښه یم، ته خپله څنګه یې؟ ما ورته ویل، ته ما پرېږده، دا راته وایي چې پلار دې څه وویل او څه مشوره یې وکړه، او ته ولې خفه یې؟ څه خبره خو به نه وي. هغې په بیړه وویل، نه ساحله، خفه نه یم،
هسې مې لږ سر درد کاوه. هغې ما ته بهانه وکړه. بیا یې راته وویل نن دې مور بیا راولېږه. پلار ته به مې ووایي چې هغه ورته څه وایي. مور مې بیا ورغله، خو کله چې د شبنم دوی کورنۍ راتله ډېره خفه معلومېده. ما ته وویل زویا د هغې جنۍ پلار موږ ته دا شرطونه کېښودل. ویلې لور درکوم خو پوره 10 لکه روپۍ غواړم او 12 تولې سره او داسې نور د واده سامان. دا چې ته خپله تعلیم کوي او پلار دې په یوه شرکت کې کار کوي، نو دومره پیسې به موږ له کومه کړو؟ ما چې کله دا خبرې واورېدې د پښتنو له ژوند نه مې کرکه وشوه. ومې ویل زموږ د پښتنو همدغه بد رواجونه دي چې ټول ځوانان یې مسافرۍ کې زاړه شول او د خپل دغسې ناوړه رواجونو لپاره د خپلې ځوانۍ عمر په پردي وطن کې تیروي. نجونې په خپلو کورونو کې ناستې وي، د خپل راتلونکي ته هیڅ فکر نه کوي. غواړي چې خپلې لورګانې وپلوري، خو هیڅ ګټه یې لاسته نه راځي. یا په مسافرۍ کې زاړه شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي. ما سره بله لاره نه وه، غوښتل مې چې زه هم مسافر شم او خپله مینه د لاسته راوړم. خو له بل طرفه خپلو زده کړو ته ډېر په اندېښنه کې وم. دسمال یې راوړ، خورګانو مې په ګډا ځانونه ستړي کړل. زما او د شبنم پوره 6 میاشتې ووتلې چې موږ یو بل پیژندل. شبنم ته مې یو موبایل واخیسته چې کله زه نه وم نو ما سره به پرې خبرې کوي. د پوهنتون زده کړې مې نیمګړې پاتې شوې او په قاچاقي لارو باندې د ایران په لور روان شوم. پوره 15 ورځې مې کور ته زنګ ونه کړ. په 6مه ورځ مې پلار ته زنګ وکړ. هغه ډېر خواشینی و. ډاډ مې ورکړ او ورته مې وویل زه شکر د ښه یم، ما ته هیڅ مشکل نشته، تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ. د ټولو پوښتنه مې وکړه. مور مې موبایل ترې واخیسته او په ژړغوني غږ یې وویل زویه څنګه یې؟ په ځان دې ډېر پام کوه، خدای پاک دې مل شه. ما ته هم ژړا راغله. مور مې هم ډېر وژړل او اړیکه مو پرې شوه. خولې ته مې دغه ټپه راغله څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب وي یا د یار له غمه ځینه. شبنم ته مې زنګ وکړ، راته ویې ویل ډېره درپسې خفه یم، له پوهنتون نه مې زړه تور شوی دی، درسونه هم نه وایم، په هر ځای کې ته راته مخې مخې ته کېږي، نه پوهېږم چې بیا به دې کله ووینم. مسافري سخته خواري ده، مسافري سخته خواري ده، الله دې مل شه، زه به تل دعا کومه. زړه مې ډېر راډک شو، نه مې غوښتل چې هغه خفه کړم. 1 ساعت وغږېدو. په ایران کې مې 4 میاشتې تېرې کړې. ډېرې سختې ورځې او شپې مې پکې ولیدې، خو ځان مې خپل هدف ته ورساوه. بل هېواد ته لاړم. هغوی ته مې خبر ورکړ چې زه ځای ته ورسېدم. 3 میاشتې مې همداسې تېرې کړې. ډېر وګرځېدم خو کار مې پیدا نه کړ. آخر مې مزدوري شروع کړه. مزدوري څه وه؟ د جانان د غم ګټل وو. کارونه که ډېر سخت هم وو خو ما ته اسانه وو. زړه به مې کله خوشحاله وو کله خفه. د مسافرۍ شپې او ورځې وې تېرېدلې. هره ورځ او شپه به راته 1 کال وو. زړه مې ډېر تنګ وو. مسافري څه وه خو د زړه غوښې خوړل وو. په میاشت کې به 1 ځل له کورنۍ سره غږېدم. د هغوی احوال به مې اخیسته. پوره 2 کاله مې ووتل. له بلې خوا شبنم له پوهنتون نه خلاصه شوه او په خپل کور کېناسته. هغه اوس یوازې زما په انتظار وه. د یو بل احوال به مو اخیسته. تېر یادونه به مو یادول. د خپل پوهنتون ملګري مې هم راپسې ډېر خفه وو. ما ته هم ډېر یادېدل چې مسافر شي سړی خپل دښمن به دې هم یادېږي. پوره 15 کاله مې ووتل. دا چې کور ته تګ هم نه کېده او له بلې خوا را باندې 10 لکه روپۍ او 12 تولې سره زر وو. نو څنګه به تللی وای؟ یو ورځ راته شبنم زنګ وکړ. په چیغو چیغو یې وژړل. وګوره ساحله وخت څومره تیر شو؟ دا د ستا پوره 15 کاله ووتل، خو تر څو به دا کلونه تیریږي او ستا د راتلو کوم درک معلوم نه شو. ما ورته په نرمه لهجه وویل ګوره شبنم، تا ته ښه پاته د دلته مزدوري هم دومره په اسانۍ سره درته نه پیدا کیږي. ستا پلار خو لږ ولور نه دی راباندې ایښی. پرېږده چې ستا پلار ته پیسې وګټم. دلته صرف ستا لپاره راغلی یم. غواړم چې تا لاس ته راوړم. ګرانې شبنم، ډېره مې یادېږي. باور وکړه هغه تیر وختونه چې را په زړه کړم. داسې فکر کوم چې هغه یو خوب و، یو خیال و، خو غواړم چې هغه خوب بیرته رښتیا کړم. هیر مې نه کړې، اړیکه پرې شوه. زما له سترګو اوښکې لاړې. رنګ مې تک تور شوی و. هغه پخوانی ځواني مې نه وه پاتې. ډېر ډنګر شوی وم.
موبایل می چارج ته کېښود او د خپل خوب ځای ته لاړم. فکرونو په مخه کړم. غوښتل مې چې خوب وکړم ځکه ډېر ستړی شوی وم او سهار وختي به کار ته تلم. خو د خپلې بېوسۍ او د مجبوره ژوند چیرته پرېښودم چې ویده شم. ډېر ځوانان همداسې وو. د ولور لپاره یې خپل د ځوانۍ عمر په مسافرۍ کې تېراوه. سهار وختي مې له کړکۍ پرده لرې کړه. ګورم چې ټول ځایونه سپینې واورې نیولي وو. په زړه مې ساړه ننوتل. جمپر مې راواخیسته او وامې غوسته. چای مې په ګاز کېښوده. خپله بستره مې ټوله کړه. هوا ډېره یخه وه. ټوخي ونیولم. په ټول وجود مې لړزه راغله. سختې تبې ونیولم. په ځان مې 2 غبرګې کمبلې واچولې. تر څنګ مې یو اطاقي راغی. ساحله و ساحله څه در باندې شوي؟ راځه چې ډاکټر ته دې بوزم. ما ورته وویل نه اوس لږ ښه یم. پوره 3 میاشتې مې کور ته زنګ ونه کړ. ناروغي مې ورځ تر بلې زیاتې ده. مسافري همداسې روانه وه. یوه ورځ مې آینې ته وکتل. سر مې له سپینو ویښتو ډک و. په مخ مې تور پوستکی پروت و. د مخ ګونځې مې له ورایه ښکارېدې. ټول بدن مې هډوکي شوی و. آینې ته مې وچې سترګې نیولې وې. له سترګو مې یوه اوښکې لاره وکړه. په مخ مې ښی لاس تېر کړ. هېڅ مې باور نه راته چې دا دې زه یم. په ما کې نور هېڅ نه و پاتې. کور ته مې زنګ وکړ. د ټولو پوښتنه مې وکړه. خوارکۍ مور مې ډېر وژړل. زما له ناروغۍ نه ټول خبر وو. په ډاکټرانو ډېر وګرځېدم. هغوی به ویل ته نور کار مه کوه. تا ته کار ښه نه ده. ته باید خپل وطن ته لاړ شي. شبنم مې یو دم په زړه راوورېده او هغه ټپه مې خولې ته راغله. هر څه یې پناه کړل. هر ارمان یې رانه پاتې کړ. هر څه یې پناه کړل. هر ارمان یې رانه پاتې کړ. ورکه بېوسي شه چې جانان یې رانه پاتې کړ. بس نو چې نه کېږي نو ولې انتظار شي سړی. بس نو چې نه کېږي نو ولې انتظار شي سړی. چې ورته نه رسي نو څله د چا یار شي سړی. لکه خزان د وچو پاڼو په شان ورژېدم. لکه خزان د وچو پاڼو په شان ورژېدم. خدایه سیلی کړي چې ما یوسي د جانان کلي ته. له ځان سره مې سوړه سویلی وکړ. یو دم مې موبایل ته زنګ راغی. په بیړه مې موبایل راواخیسته او د اوکې بټن مې ووهله. د هغې ژړا مې په زړه کې لارې جوړې کړې. شبنم وه. ساحله ته چې راځې زه به ستا په انتظار کې مړه شوی یم. ما ورته وویل درځم. ته هېڅ اندېښنه مه کوه. دا مسافري به هم تېره شي. هغه داسې غږېده ته به وایې چې د ژوند آخري شېبې دي. په ورځ مې مور شبنم دوی کره لاړه. د هغې احوال مې ترې واخیسته. ویلې شبنم اوس هغه پخوانی شبنم نه ده پاتې. نه پوهېږم چې څه ناروغي به یې درلوده. په ډېرو ډاکټرانو یې ګرځوله. مور یې ما ته هېڅ ونه ویل. صرف دومره یې راته ویل چې انګور دې ښه ده. هسې د مورکې ناروغي ورته پیدا شوې ده. پوره 8 کاله مې ووتل. آخر هغه ورځ راورسېده. ځان مې تیار کړ او د خپل وطن په لور مې حرکت وکړ. خپل کور ته چې راغلم مور مې رامنډه کړل او کلک کې په غېږ کې ونیولم. په چیغو چیغو یې ژړل. خوارکۍ ډېره خرابه شوې وه. زما د واده تیاری یې نیولی و. 4مه ورځ مې د واده ورځ وه. شبنم لکه د ماشومې په شان ګیلې کولې. لپې لپې اوښکې له سترګو تویې کړې. 10 کاله بعد مو دیدن وشو. چې څومره کوشش به مې وکړ هغه تیر وختونه مې ذهن ته نه راتلل. یوه ورځ ډېره ناروغه شوه. ډاکټر ته مې بوتله. ډاکټر ته مې ویل چې څه ناروغي لري. هغه راته ویل د 2 ورځو مېلمنه ده. ډېر مو ناوخته کړی. 2 سږي یې له لاسه ورکړي. له پښو مې ځمکه وتښتېده. په ځان پوه نه شوم. کله مې چې سترګې وغړولې هغه زما تر څنګ ناسته وه. سترګې له اوښکو ډکې وې. دا ورځې د 1 ساعت په شان تېرې شوې. هغه مو تورو خاورو ته وسپارله. په 3مه ورځ مې له خولې وینې لاړې. ډاکټر ته لاړم. ویلې ته د سرطان په ناروغۍ اخته یې. که څوک راتلل سلام رالیږه. که څوک راتلل سلام رالیږه. زه له همدا تمه لرم چې تا لرمه. ستا د راتلو لارو ته ګورم. ستا د راتلو لارو ته ګورم. جانانه ستا له ملکه هېڅوک نه راځي نه. له موره یو زوی دې مین کړ. له موره یو زوی دې مین کړ. اوس به روزي ګټي که ستا غم به پالي نه.
د بیلتون ډار مې په زړه خښ دی، د بیلتون ډار مې په زړه خښ دی، وړه خبره مې رنګ زیړ وتښتوینه. زما د تمې سړی نشته، زما د تمې سړی نشته، تور دیوالګي مې ډډې تورې کړې مینه. بې وروره خور ډولۍ ته خیژي، بې وروره خور ډولۍ ته خیژي، د پیغمبر امت یې ټول وژړاونه. نن مې د ورور د اوبو وار دی، نن مې د ورور د اوبو وار دی، په اوږو زلفې زنګوم په پولو ځمه. یا مې په جګه غونډۍ کور وای، یا مې په جګه غونډۍ کور وای، یا د جانان د کلا ټیټ وای دیوالونه. په نیمه شپه مې چې رایاد شي، په نیمه شپه مې چې رایاد شي، هم په ژړا شم هم دعا درته کومه.